پښتونخوا په لرو بر خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر د امن ترانې وایم د ژوند په هر ډګر د امن ترانې وایم د ژوند په هر ډګر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر. په 4 اپریل د اتوار په ورځ په ایګل ساینټیفیک سکول اوګۍ کې د تورغر ادبي جرګې لخوا د تورغر د نوموړي لیکوال او شاعر زرجان مداخل په درناوي کې د ایوارډ یوه خوندوره دستوره ترسره شوه. دغه دستوره د پښتونخوا د نوموړي لیکوال او شاعر ډاکټر اسماعیل ګوهر په صدارت کې ترسره شوه چې د نظامت چارې سحر سنځي ترسره کړې. په دغه دستوره کې د هزارې د بیلابیلو ادبي تنظیمونو مشرانو ګډون وکړو چې پکې سحر سنځي، مختیار احمد شاهین، بختیار انجم، عرفان شعور ایډوکیټ، پروفیسر ډاکټر خلیل الرحمن خلیل، مشر اقبال خان او ډاکټر اسماعیل ګوهر د زرجان مداخل په ژوند او فن باندې ښه ګټور تاثرات وړاندې کړل. زرجان صاحب تعلق د تورغر سره دی او په کراچۍ کې وشته. د کراچۍ کلهم لیکوال ډېر د کمال خلک چې په پردي ښار کې یو بل تهذیب کې د ډېرو لویو ژبو په منځ کې خپلې مورنۍ ژبې لپاره کار کوي او داسې کار کوي چې پوره دنیا هغه ستایلی دی او منلی. هغوی دا زیاته کړه چې د کراچۍ غوندې په مصروفه ښار کې د خېټې د غم سره سره د پښتو ژبې خدمت او بیا د ژبې د ودې او پرمختګ دپاره هلې ځلې کول دومره اسان کار نه دی. خو دا یو څو کسان دي چې دغه ګران کار ته املا تړلې ده چې یو نوم پکې د زرجان مداخل هم دی. دغه ټولو مشرانو د تورغر ادبي جرګې د ملګرو ستاینه وکړه او هغوی ته شاباشي ورکړه او د هغوی ډاډګیرنه او ملاتړ یې وکړو او هغوی دا هم زیاته کړله چې په نوره پښتنه منطقه کې چې څومره ادبي تنظیمونه دي په کار ده چې هغوی هم خپل مشران دغسې ونمانځي او د هغوی د خدماتو اعتراف وکړي. د دستوري په اخري برخه کې د هزاره پښتو اکیډمۍ د زوړ چیرمین حق نواز تورخیل په لاس زرجان مداخل ته تورغر ادبي ایوارډ ورکړی شو. خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر د امن ترانې وایم د ژوند په هر ډګر د امن ترانې وایم د ژوند په هر ډګر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر. د دستوري په دویمه برخه کې د زرجان مداخل په صدارت کې یوه خوندوره مشاعره ترسره شوه چې د نظامت چارې جمال خان ترسره کړې. راغلیو ټولو شاعرانو پکې خپل خوندور کلامونه وړاندې کړل او دغسې ماسپښین 3 بجې د خوندوره دستوره او مشاعره پای ته ورسېده. خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر د امن ترانې وایم د ژوند په هر ډګر د امن ترانې وایم د ژوند په هر ډګر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر